ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هغه کسون چې ایمان یې راوړی دی او د خپل ایمان سره یې ظلم نه دی ګډ کړی نو دغه کسون دي چې د همدی دپاره د عذاب نه امن خلاصی دی او دغه کسون هدایت مندونکي دي. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. او دا زمیش دلیل دی چې هغه میش ابراهیم علیه السلام ته ورکړی و. میش درجې اوچتوي چا لره چې میش وغواړي. بېشکه د تو رب ښه حکمت والا ښه پوه دی.